د یو عام موبایل فون دپاره یو داسې ایچ ډي کیمره چې په دې کې ډېر زیات فیچر موجود دي. په دې کې تاسو بلر تصویر ویستی شئ، ایچ ډي آر تصویر ویستی شئ، په دې کې تاسو ویګنټ تصویر ویستی شئ، په دې کې نور هم ډېر زیات اپشنونه دي. تاسو په مختلف طریقو سره په دې کې تصویر ویستی شئ. د دغه نه علاوه په دې کې افیکټ والا اپشن هم شته، یعنی تاسو په مختلف افیکټو سره افیکټ چینج کوئ، په هغې کې هم تاسو تصویر ویستی شئ. په دې کې تاسو لانګ او شارټ ویډیو هم کولی شئ. د دغه نه علاوه په دې کې نور هم ډېر زیات اپشنونه دي. دا یو داسې بهترینه کیمره ده چې تقریبا 50 میلیون پلس خلکو د خپل موبایل سره ډاونلوډ کړې ده او هغه استعمالوي. په دې کیمره کې تاسو ته دونه زبردست او اډوانس فیچر درکوي چې هغه په عام کیمره اپ کې نه وي. یعنی که ستاسو په موبایل کې کوم کیمره اپ چې دی که په هغې کې ډېر زیات فیچر نه وي، ډېر زیات اپشنونه پکې نه وي، یو ساده کیمره وي، نو دا یو کیمره اپ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. په دې کې چې کوم فیچر موجود دي، کوم اډوانس فیچر چې په دې کې شامل کړی شوي دي، هغه ډېر زیات بهترین دي، ډېر ښکلي ریزلټ والا دي. ایچ ډي آر تصویر ویستی شئ، بلر تصویر ویستی شئ، نور اپشنونه پکې هم شته، نو ډېر زیات به ستاسو په کار راشي. څنګه به استعمالیږي مکمل طریقه در ښیم د موبایل په سکرین کې. دغه دپاره تاسو که ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بلکې ویډیو مو خوښه شوه ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ. ډېره مننه. زه د موبایل سکرین طرف ته. د ټولو ناول به تاسو کې را بشئ په خپل موبایل کې به ګوګل لواړوئ. صحیح ده. په ګوګل کې به تاسو سرچ کوئ ټیک 50XYZ، یو ځای به ولیکئ دغه شانتې په ګوګل سرچ کې، او دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم سرچ کوئ اولنۍ ویب سایټ به راولي ټیک 50. تاسو به څه وکړئ، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو دغه شانتې کلیک کوئ، دلته به راشئ، دا پیج به تاسو سره کولاو شي. په دې کې به تاسو په دې سرچ باندې کلیک کوئ او دلته به تاسو ولیکئ ایچ ډي کیمره. ایچ ډي کیمره به دغه شانتې ولیکئ او دا به سرچ کوئ. چې څنګه هم سرچ کوئ اولنۍ تصویر به راواخلي. تاسو به څه وکئ، په دې به کلیک واخلئ. چې څنګه هم تاسو په دې کلیک واخیستو، بالکل ویښته به راشئ په قلاره. دلته به تاسو وکئ په دې ډاونلوډ اپشن به کلیک کوئ او دا اپ خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. چې څنګه هم تاسو دا ډاونلوډ کړئ، په دې کې اوس تاسو ته ډېر زیات اپشنونه میلاویږي. د تاسو وګورئ پرو موډ دی پکې، صحیح ده. دا پکې دلته ټایم لیپس دی، دا پکې بل اپشن دی، دا پکې فوټو دی، عام تصویر چې تاسو باسئ، صحیح ده. په دې کې اوس دلته تاسو سره ټول ناول خو دا افیکټ هم درکوي. دا افیکټ پکې تاسو چینج کولی شئ کوم چې ستاسو خوښ وي، صحیح ده. دلته بیا بره 3 لاین دی، په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته تاسو ته ډېر زیات اپشنونه میلاویږي. دا اوس ایچ ډي آر دی، صحیح ده. دا ټچ، یعنی په ټچ باندې تاسو وایي چې وباسم نو هم کولی شئ. دا بلر دی، دا پکې ویګنټ دی، نور پکې ډېر اپشنونه دي، دا تاسو ووینئ، صحیح ده. یعنی د یو عامې کیمرې په نسبت دا ډېر بهترینه کیمره ده. اوس دلته بل اپشن دی، که تاسو ټایم سلیکټ کوئ دلته سلیکټ کولی شئ. دلته پول کیمره ټیک شو، څونه چې تاسو وایئ تاسو سره به هغومره کیمره دلته راځي. ما پول کړه. دلته لایټ هم آن کولی شئ، ویډیو کولی شئ، بیوټي موډ پکې شته، شارټ ویډیو پکې شته، صحیح ده. یعنې په دې سره تاسو ډېر په بهترین طریقې سره خپل تصویرونه وباسئ یا دغه شانتې ویډیو کوئ، نو ډېر زبردست به ښکاري. دا یو ډېره بهترینه کیمره ده. په دې 3 لاین چې تاسو کلیک کوئ، دلته دا سیټینګ اپشن دی، په دې چې کلیک کوئ دلته تاسو سره مختلف نور اپشنونه هم راخلي. دا دی، صحیح ده. فوټو سایز دی، ویډیو سایز دی، دلته فوټو سایز فرنټ کیمرې دی او د ویډیو سایز دی. دلته دا والیوم کی کنټرول دی، دا چې تاسو کله آن کوئ نو د کی یعنی کوم چې دا والیوم بټن دی د دې نه هم تاسو پکچر ویستی شئ، صحیح ده. دا شټر ساوند دی، دا پې تاسو اپ کولی آن کولی شئ. دا فوکس ساوند دی، کوم چې فوکس کېږي نو هغه دلته ساوند به کوي، صحیح ده. دلته دا کاونټ ډاون ساوند، یعنی تاسو په 1 2 3 آن کوئ نو دلته به تاسو سره کاونټ ډاون کې هم ساوند راخلي، صحیح ده. دلته به تاسو دا ایچ ډي کوئ، صحیح ده. ایچ ډي پریویو به هم آن کوئ. دلته د دې نه علاوه نور ډېر زیات اپشنونه دي، دا وګورئ ډېر زیات اپشنونه پکې شته، صحیح ده. یو ډېره بهترینه کیمره ده. دلته پکې تاسو فونټ کلر هم چینج کولی شئ، نور سټایلونه دا پکې کولی شئ، صحیح ده. بهترینه کیمره ده، ضرور استعمال کړئ، ستاسو به ډېره زیاته خوښه شي. که ویډیو مو خوښ شوي ملګرو سره شیر کړم. دغه شان د ټیپس اینډ ټریکس لپاره مو سره کنیکټډ اوسئ. ډېره مننه. د الله په امان.